درنو لیدونکو، نن درته د مشورتي لوی جرګې په اړه کره معلومات لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د سولې مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ پای ته رسېدلې ده او د یادې جرګې کاري کمیټو د نن ورځې پریکړې اعلان کړې. د ملي مصالحې له عالي شورا څخه خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلي چې د لوی جرګې کاري کمیټو ګڼ شمېر مشورې حکومت ته ورکړي دي چې مهمې یې په دې ډول دي: حکومت د 400 طالب زندانیان خوشي کړي څو په هیواد کې د جګړې دوام ته هیڅ بله پلمه پاتې نشي. دواړه لوري دي باعزته سولې ته د رسېدو لپاره نرمښت وښیي. د طالبانو له خوشي کېدو سره د سراسري اوربند ټینګ او دواړه لوري دي ورته ژمن اوسي. بین الافغاني مذاکرات دې ژر تر ژره پیل شي. د سولې خبرې دې د افغانانو په مشرۍ ترجیحاً په افغانستان کې ترسره شي. طالبان دې د داعش او نورو ډلو په نوم له ترهګریزو کړنو لاس واخلي. د زندانیانو د خلاصون په اړه دې ملي او نړیوال ضمانتونه واخیستل شي. د سولې خبرو کې دې له جمهوریت، بیان ازادي، ښځو حقونو او تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو کلکه دفاع وشي او د سولې هوکړې دې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو تر څار لاندې ترسره شي.